د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو ته معلومه ده چې د سمودین ټیک ټاک په پاکستان کې بین شوی دی یعنی بند شوی دی خو تاسو ته به دا نوی معلومه چې دغه لوی وجه سوا چې ټیک ټاک په پاکستان کې بند شو یا بین شو تاسو سره هغه ویډیوګانې هم شریکوم چې تاسو یې وګورئ نو یقینا تاسو به هم وایي چې ډیر ښه کار شوی دی چې ټیک ټاک په پاکستان کې بند شوی دی قدرمنو سو وخت داسې و چې خلکو به مجري یا ډانسونه کول او هغه ډانس ته به یو مخصوصه طبقه خلک ورتلل هغوی ته به پیسې ورکولې او دغه ډانس نه به خوند اخیستو خو نن سبا چې ټیک ټاک کله نه د مسلمانانو په ژوند کې راغلی دی نو د هر کور جینکۍ او هلکان بېلارې شوي دي او هر یوې ځان ته کمرو ته ننوځي د ځان نه ریکارډینګ کوي مختلف قسم اندازونه کوي او ډیر بېهوده لباسونه اچوي او دغه ویډیوګانې بیا په دې خاطر باندې په سوشل میډیا باندې شیر کوي چې خپل فالوورز یا مینوال زیات کړي خو یقین وکړئ چې دغه مینوال هیڅ هم نه وي که په تاسو باندې هر قسم سخت راغله نو دا مینوال بس تاسو تپوس قدر هم ونه کړي دا هسې د انټرنیټ فالوورز دي او دا هیڅ قسم فایده هم تاسو ته نشي رسولی لکه تاسو چې دوی ته څومره وخت ورکوئ د خپل ځان بېهوده ویډیوګانې جوړوئ خپل آخرت خرابوئ او د خپل کور او د خپلې فیملی بدنامي کوئ دا ویډیوګانې نن سبا ډیر په سوشل میډیا باندې گردش کوي چې د همدې ویډیوګانو په نظر کې نیولو سره د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې ټیک ټاک یې په پاکستان کې د نامعلوم وخت لپاره بند کړی دی او تر څو پورې چې دا بې حیایي د ټیک ټاک نه لرې شوي نه وي تر هغې پورې به اجازه ورنه کړل شي چې ټیک ټاک آن کړی شي موږ هم غوښتنه کوو چې همدغسې پابندي پرې لګول پکار دي ځکه چې د دې اپلیکیشن د لاسه ډیرو خلکو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی ځکه چې داسې غلطې ویډیوګانې جوړې شوي دي چې هغوی بیا په خودکشۍ کولو باندې مجبور شوي دي تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ خپل نظر سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو تازه او په زړه پورې ویډیوګانو او معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ ډیره مننه